د کابل ښار د بادام باغ په څېړنیز فارم کې د نیالګیو کینولو ملي کمپاین د هېواد د زرغونتیا، چاپیریال ساتنې او اقتصادي پیاوړتیا په موخه پیل شو. 18 میلیون و 9 لک و 17 هزار نیال در سطح کشور الحمدلله برای سال 1405 پروگرام گرفتن. امروز الحمدلله که افتتاح نیالشانه شد به خاطر که سرسبزی وطن ما، به خاطر واقتجان و بالاخره شادی و آبادی وطن ما الحمدلله که افتتاح شد به فضل کرم الهی. در سطح کشور در 34 ولایت الحمدلله که برنامه را روان است. د کرنې متخصصین وایي چې نیالګي کینول د انسانانو په روغتیا کې هم مهم رول لري او همدارنګه د داخلي تولیداتو د کچې په لوړولو کې رغنده رول لري. یو تعداد خلک د زمونږ د مرغان اخلي په قفسو کې ساتي. ودرې زه د خاندان واورم که ته د مرغۍ غږ در باندې ښه لګېږي، د خپل کور په مخ کې یو نیال کې ده چې مرغۍ راشي در سره کیني او درته خاندان وکړي. دغه نن وچکالي چې ده دا د دې ده چې موږ نیالګي نه لرو. کله چې موږ ښه نیالګي ولرو، آسمان دنیا شین، تاسو باور وکړئ چې همدومره اکسیجن تولیدوي، همدومره زراعت دپاره اوبه په دنیا کې تولیدیږي او د افغانستان خواږه اوبه دي. باید موږ دې نه ښه استفاده وکړو. خواست ما از تمام دهاقین و اعضای اتاق زراعت و مالداری افغانستانی است که در تمام ولایات کوشش بکنین که به غرس نهال روی برین و نهالشانی و حمایت از نهالشانی میتونه که سبب رشد زراعت افغانستان شود و این میتونه که در بخش عایداتی دهاقین ما بسیار کمک کننده باشد. د اسلامي امارت یو شمېر لوړپوړو مسؤلینو د دغه پروګرام د پیل په مراسمو کې ګډون کړی و. د مراسمو ویناوال وویل د هوا او چاپیریال پاک ساتلو او اقتصادي پیاوړتیا لپاره نیالګي کینول خورا مهم رول لري. هر کدام ما و شما 1 تا 2 تا 10 تا 100 تا نهال غرس کرده میتونیم بکنیم و حق مسئولیت خود را ادا بکنیم. یک صدقه جاریه مفید و مثمر را بنیادش بگذاریم. باید موږ د خپل عمر نه استفاده وکړو، زراعت وکړو، ونې بوټي وکرو تر څو موږ صحتمند وو، موږ دغې نه استفاده وکړو. په دې برخه کې اسلامي امارت خپل مسؤلیت پیژندلی دی. ډېر کارونه یې کړي په دې کمې موده کې. د ځنګلاتو د نورم د تکمیل دپاره، د ځنګلي ونو کینولو دپاره پروګرامونه روان دي او تطبیقیږي. د ځنګلاتو د حفاظت دپاره داسې بېساره حفاظت چې مخکې دا حفاظت چا نه و کړی، هغې دپاره قطع موظفه شوی دی. د قطع نور هم زیاتیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلینو وویل په راتلونکي 1405 لمریز کال کې به د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې میلیونونه میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینول شي او د هېواد د زرغونتیا او سمسورتیا په برخه کې به ځانګړي پروګرامونه پلي کړي. هڅې دا دي چې افغانستان په یو شین بڼ بدل شي. د اقتصاد وزارت مسئولین بیا وایي چې د هېوادوالو د اقتصادي پیاوړتیا کې نیالګي کینول مهم رول لري. سرمایه گذاری هدفمند در غرس نهالهای مثمر و توسعه باغداری تجارتی می تواند واردات را در عرصه میوه‌جات و سبزیجات کاهش داده و نظر به آب و هوای موجود کشور می توان صادرات میوه‌جات و سبزیجات را تقویت نمود و میزان تجارت کشور را بهبود بخشید. این روند در نهایت به ثبات اقتصادی و تقویت ارزش پول در کشور کمک خواهم کرد. مسئولین وویل د نیالګیو کینولو او ساتنې ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. هغوی له هېوادوالو وغوښتل چې د خپل دیني او ملي مسؤلیت له مخې د نیالګیو کینولو او ساتلو په برخه کې هڅې وکړي.